د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف 15 ورځې وروسته پارلمان منحلول غواړي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د پاکستان سیاسي سرچینو د جمعې په ورځ د اسد پر 14 رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دغه هیواد لومړي وزیر شهباز شریف د اګست په 9 د پارلمان منحلولو وړاندیز کړی دی. د خپلې قانوني دورې له بشپړولو 3 ورځې مخکې د پارلمان منحلېدو پسې به د روان کال نومبر کې عمومي ټاکنو ته لاره جوړه شي. د پارلمان 2 غړو ویلي چې د شهباز شریف په کوربتوب میلمستیا کې نوموړي دا خبره خپلو متحدانو ته کړې ده. د پارلمان تر ړنګېدو وروسته په پاکستان کې سرپرست حکومت جوړ شي او په څارنه به یې دغه هیواد کې ټاکنې وشي. دا پرمختیا په داسې مهال ده چې پخوا اټکل و د سیاسي او اقتصادي کړکېچ درلودو سره ممکن دغه اټومي او د 220 میلیوني نفوس لرونکي هیواد کې ټاکنې وځنډېږي. په پاکستان کې یو سرپرست حکومت 90 ورځې موده لري او د پارلمان دورې پای ته رسېدو څخه وروسته په 60 ورځو کې باید عمومي ټاکنې ترسره شي. په پاکستان کې د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت له هغه وروسته جوړ شو چې د دغه هیواد پارلمان د 2022 کال په اپریل کې له پخواني لومړي وزیر عمران خان باور رایه واخیسته. له هغه وخت راهیسې عمران خان د شهباز شریف ائتلافي حکومت او د دغه هیواد د پوځ خلاف لاریونونه ترسره کړل چې دا لاریونونه د روان کال په 9 مۍ باندې په تاوتریخوالي واوښتل. عمران خان د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د دې پر ضد کړنې یې ترسره کړي دي او په دې باور و چې پوځ له واکه څخه غورځولی دی، خو پوځ په وار دا تورونه رد کړي دي. پاکستاني سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په وروستیو اونیو کې د عمران خان ګوند د هیواد پوځ لخوا له کړکېچ سره مخ دی. د سیاسي کړکېچ ترڅنګ اقتصادي بحران بله یوه لویه ستونزه ده چې پاکستان ورسره مخامخ دی. تېره میاشت د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 3 میلیارډ ډالرو د ورکولو پرېکړه وکړه تر څو د پاکستان اقتصادي ستونزې راکمې کړي.